بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر شوي ویډیو کې په صفحه نمبر 3 باندې موږ شوټ سیسټم وکړو، هغه کې سټیم تاسو ووایو. اوس دلته په صفحه نمبر 4 باندې دې تاسو ته درکړی دی چې ډو یو نو تاسو ته پته ده. نو که تاسو زما په چینل کې نوي یا سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. نو دې تاسو ته وایي چې ډو یو نو تاسو ته پته ده سوالیه نشانې پسې لګولی دی. نو د څه نو بیا وایي چې ان ډیزرټ په صحرا کې پلانټس لایک کیکټس لکه بوټی په شان ترې کیکټس چې تیک سټیمز د هغه پیړې تني سټور واټر اوبه جمع کوي ان آر ګرین او دا په رنګ کې شني ټو پرفارم فوټوسینتھیسس چې د فوټوسینتھیسس عمل وکړي. مطلب دا شو په صحرا کې چې کوم بوټي صحرا داسې ځای چې هلته آبادي نه وي، هلته اوبه نه وي، هلته ژوند ګرانې بوټي نه وي او ګرمي هم ډېره وي، شګین علاقه وي. نو په صحرا کې چې وایي کوم بوټي صحرایي بوټی لکه مثال په توګه د لاندینۍ چې کوم تصویر ورکړی دا کیکټس دی، د کیکټس بوټی دی. نو وایي په دې کې زموږ سره پیړې تني پیړي او دغه تنې چې دی نو سټور واټر اوبه جمع کوي او دا په رنګ کې شني ان آر ګرین او دا تنې په رنګ کې څنګه د شني ټو پرفارم چې وکړي فوټوسینتھیسس د فوټوسینتھیسس عمل. نو فوټوسینتھیسس داسې عمل دی دا به تاسو په تفصیل کې وموایي چې یاره د دې په ذریعه باندې دا بوټی ځان خپل خوراک تیاروي د نور د رڼا په موجودګۍ کې د کاربن ډای اکساید ګیس او د ځمکې نه چې کومې اوبه واخلي. تاسو ته وایي چې یاره تاسو ته د دې خبرې پته وه چې دا کیکټس چې کوم دی نو د دې شنه تنه ده او دا اوبه سټور کوي، جمع کوي او د دې په ذریعه باندې دا د بوټي له بیا د دې شنې تنې په وجه باندې فوټوسینتھیسس هم کوي، خوراکونه هم تیاروي. دا د معلوماتو لپاره تاسو له واخیستو. اوس بل یو ونه دی ورکړی ډېر غټ سایز دی او دې ته لیکلی دی انټرسټینګ فیکټس د مزې نه ډک حقیقتونه که نه. نو وایي سرګوده هیز د لارجسټ ټری ان پاکستان. په پاکستان کې په سرګوده کې د ټولو نه غټه ونه ده. سرګوده چې د پنجاب یو ښار دی علاقه ده، وایي په دې کې د ټولو نه غټه ونه ده او کومه ونه ده بنیان ټری دی. کې دس بنیان ټری از ان امیزنګ، وایي دا ډېر زیات حیران کونه ده دا بنیان ټری with over 1000 روټس. په دې کې تقریبا with over 1000 روټس چې زر جرړې پکې دي and cover an area approximately 3 acres او تقریبا دې چې 3 ایکړه ځمکه پټه کړې ده، کور کړې ده، پټه کړې ده، نیولې ده 3 ایکړه ځمکه تقریبا. approximately مونږ چې وایو بس تقریبا داسې دومره به وي، لکه ایګزیکټ صحیح راته هغه څیز معلوم نه وي خو داسې وایو چې بس دغه پورې به وي که نه، دغه ته approximately وایي. نو دا بنیان ټری چې کوم په سرګوده کې دی په پاکستان کې دا ټول نه غټه ونه ده او دې تقریبا 3 ایکړه ځمکه نیولې ده. په ساده ټکو کې ته ځان داسې پوه کولی شي 3 ایکړه چې دي دا تقریبا په دې باندې چې ته حساب وکړي نو دا تقریبا د 12,000 ګازو برابرېږي. نو دومره ځګی نیولی دی د ځمکې د ساري د ونې نیولی دی، دومره ځمکې نیول ده. او دا په تېر شوي دغه کې تاسو ویلی مو په هغه یو ټاپک کې یو ویډیو پېشته چې یاره دا بنیان ټري داسې ونه ده چې په دې کې ایریل روټس پکې دي، هوایي جرړې پکې دي. دغه هوایي جرړو نه تنه جوړېږي، ورسره بیا د ځمکې سره چې کله اټیچ شي نو د نوی بوټی دا بوټی چې کوم دی دا په سایز کې غټېږي ورو ورو. نو او داسې خبره کېږي دا تاسو په نیټ باندې هم سرچ کولی شئ چې د دې ونې دا په سرګوده کې چې کومه بنیان ټري ولاړه ده تقریبا 500 نه واخله 600 پورې کلونه یې وشو د دې. نو دا ځکه دومره غټه شوې ده. دغه پکې د مزې نه ډک حقیقتونه شو. د دې نه بعد چې کوم دی نو بیا لیوز ټاپک دی ځکه چې دا شوټ سیسټم مونږ شروع کړی دی که نه، د بوټي هغه نظام مونږ شروع کړی چې کوم د ځمکې د پاسه دی، په هغه کې مونږ صرف سټیم ووایو. اوس به ورپسې پر بسم الله الرحمن الرحیم مونږ د بوټي نظام شروع کړی دی د 9م کلاس په جنرل ساینس کې. په هغه کې شوټ سیسټم دی د ځمکې د پاسه چې کوم نظامي. په دې کې صفحه نمبر 4 ته مونږ رارسېدلي، سټیم هم پکې کړی دی. که تاسو زما په چینل کې نوي یا هم سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. اوس د شوټ سیسټم د بوټي د هغه نظام چې هغه د ځمکې نه د پاسه په هغه کې دویمه حصه د لیوز پاڼې، دا د لیپ جمع ده او لیپ وی پاڼې ته وایي لیوز جمع ده. نو په انګلیش کې داسې قانون دی چې په کومو ناونز کې اف راغلی دی نو د اف فتې لرې کې د هغه په ځای به وي ورسکي او ای اس به ورسکي، نو دې نه به لیوز جوړ شي. نو دا جمع شو، لیپ وی پاڼې ته وایي، لیوز پاڼو ته وایي. نو دا د شوټ سیسټم دویمه حصه د لیوزو پاڼې. نو وایي لیپ کنسسټ اف 2 پارټس، پاڼه په 2 حصو باندې مشتمل ده. دیټ از هغه دا دی لیپ بلیډ چې یو ته د لیپ بلیډ وایي د پاڼې دا بلیډ شانتي چې کوم دی اینډ لیپ سټاک او بل ته دا ډنډر یې شانتي وایي، دا ډنډر چې کوم دی که نه. نو د پاڼې 2 حصې دي، یو ته لیپ بلیډ وایي یو ته لیپ سټاک وایي. نو لیپ سټاک چې دی نو دا لاندې په تصویر کې ورکړی دی دا ډنډر شانتي دی، دا نرۍ ډکې شانتي چې کوم ښکاري او لیپ بلیډ خو دغه بلیډ شو دا ټوټل شنه حصه چې تاسو ته کومه ښکاري. نو دلته اوس وایي چې د پلیټ ګرین پورشن اف لیپ از کالډ لیپ بلیډ. د پلیټ سیده ته وایي دا سیده او شنه حصه چې کومه د پورشن چې کوم د پورشن حصې ته وایي د پاڼې، نو دغه شنې او سیده حصې ته چې دی نو لیپ بلیډ وایي. دا دی نښې ورته راښکل ده او دغه یې ورته لیکلی دی لیپ بلیډ. بیا وایي چې ایچ لیپ هیز ا سنټرل میډ ریب،
په هره یوه پاڼه کې منځنی یو غټ رګ وي. میډ ریب د منځني رګ ته وایي په دې منځ کې چې تللی دی. اینډ میني وینز او نور پکې ځینې کچي کچي رګونه هم پکې نري نري نور رګونه هم پکې. نو په هره یوه پاڼه کې یو منځنی غټ رګ وي هغه ته میډ ریب وایي او نور واړه واړه رګونه پکې هغه ته وینز وایي. بیا وایي چې میډ ریب از د ایکسټینشن اف لیپ سټاک. دا میډ ریب څه شی دی؟ دا رسن راغټ شوی دی راغځېدلی دی. ایکسټینشن غځېدلو ته وایي. دا راغځېدلی دی د لیپ سټاک نه لکه دا ډنډر چې کوم دی دا ډنډر غځېدلی اوږد شوی دی نو لیپ سټاک میډ ریب ته جوړ شوی دی لیپ سټاک نه. بیا وایي د میډ ریب اینډ وینز پرووایډ سپورټ ټو د لیپ. د دې میډ ریب د منځنی پیل رګ چې په پاڼه کې کوم دی پاڼې په منځ کې او دا واړه واړه رګونه چې کوم دي وینز چې کوم دي دا د پاڼې له سهاره ورکوي. داسې نیغې ودرول د پاڼې یو قسم ده. بیا د کنټین واسکولر بانډلز. په دې کې په دې رګونو کې دا واړه واړه رګونه چې کوم دي بیا دا میډ ریب دی په دې کې زموږ سره واسکولر بانډل پکې دي. هغه د رګونو نظام پکې هغه د رګونو هغه ګروپ پکې تاسو چې زایلم او فلویم ویل تاسو ویل اوبو خوراک پکې ځي بوټي ته د هر حصې تر بوټي ټو ترانسپورټ چې ترسیل وکړي سبسټانسز د سیزونو ټو یو سیز ته وکړي اینډ پرام یا د هغه نه وکړي یا د پاڼو ته ولیږي اینډ پرام د لیوز یا د پاڼو نه بل ځای ته ویسي. نو په دې پاڼه کې چې دا کم میډ ریب دی د منځنی پیل رګ دی ورسره دا نري رګونه پکې دي نو په دې کې بیا دننه نور څه دي په دې کې نري نري نور رګونه دي هغه ته واسکولر بانډل وایي زایلم او فلویم. د هغه په ذریعه باندې وایي د پاڼې ته د پاڼې ټو مطلب دلته راځي چې د پاڼې ته په سیزونه ځي هم میټیریل اینډ پرام د لیوز د پاڼې نه پې هم څه ځي د بوټو نورې ریښو ته. نو پاڼې ته چې پې ځي نو هغه پې اوبه هم امتیاز دي او چې د پاڼې نه پې واپس د بوټي نورو حصو ته ځي نو هغه خوراک دی د بوټي په پاڼه کې تیارېږي د بوټو نورو حصو ته ځي. نو دا هم د دې میډ ریب او د رګونو په ذریعه باندې کېږي. په دې کې دننه نور نري نري رګونه واسکولر بانډل زایلم او فلویم پکې دا کار شو. بیا وایي د پروسس اف فوټوسنتھسس ټیک پلیس ان میزوپیل اف لیوز. د فوټوسنتھسس چې کوم عمل دی د خوراک د تیارولو چې کوم عمل دی بوټي چې ځان خپل خوراک تیاروي د نور د رڼا او د اوبو د کاربن ډای اکساید په موجودګۍ کې هغه چې کوم او د دې شین رنګ په موجودګۍ کې دې ته اپیډرم فوټوسنتھسس وایي دغه عمل ته. او د شین رنګ ته چې دی نو کلوروفیل وایي د فوټوسنتھسس چې کوم عمل دی د خوراک د تیارولو هغه عمل چې د ټیک پلیس هغه کېږي ان میزوپیل اف لیوز. په دې پاڼه کې یوه حصه ده چې هغه ته میزوپیل وایي په دې میانځ کې او په هغه میزوپیل کې شین رنګ پکې هغه ته کلوروفیل وایي. نو د دې پاڼې په میزوپیل حصه کې د دې بوټي دپاره خوراک تیارېږي فوټوسنتھسس پکې کېږي دا بل کار شو. پاڼه اوس مزید نور وایي چې د اوټر موسټ لیر اف ا لیف از اپیډرمس. د پاڼې بهرنی طرف چې کوم دی بهر طرف که د پاسه وګوري که لاندې وګوري خو بهرنی طرف چې کوم دی نو دې ته اپیډرمس وایي. دا د اپیډرمس یو پرده دی یو لیر دی. دیر از ا واټر پروف کاورینګ اوور اپیډرمس کالډ کیوټیکل. په دې اپیډرمس باندې د بهرنۍ چمړی چې کومه ده د پاڼې په دې باندې د پاسه یو دغه لګېدلی یو کور یو پرده پې لګېدلي پروف کور واټر پروف لکه هغه داسې کور چې هغه نه اوبه نه پاس کېږي واټر پروف او یو پرده شانتي هغې ته کیوټیکل وایي. نو دغه کیوټیکل چې دی نو دغه واټر پروفي او د دې نه اوبه نشي پاس کېدی. نو بیا وایي چې ګیسز مو ان په دې پاڼې ته ګیسونه دننه ځي اینډ آوټ او بهر ته راځي تھرو سمال هولز د وړو سورو په ذریعه باندې ان د لیپ اپیډرمس. د بوټي د بهرنۍ د پاڼې د بهرنۍ حصه چې کومه ده د اپیډرمس په دې کې واړه واړه سوري دغه په ذریعه باندې د بوټي ته ګیسونه ځي هم او راوځي ته هم لکه کاربن ډای اکساید پې دا اخلي او اکسیجن ګیس پې بهر پرېږدي. نو دا د پاڼې په ذریعه باندې کېږي دا کار. هغه ته څه نوم وایي هغه وړو وړو سورو ته چې دا ګیسونه پې بهر ته ځي او دننه پې ځي کارډ سټومیټا هغه وړو وړو سورو ته سټومیټا وایي. او دا اکثر د دې پاڼې په دې لاندنۍ حصه باندې ډېر زیات دي دغه واړه وړو سوري. وایي سراونډینګ ایچ سټومیټا د هر یو دا وړوکې سورۍ چې کوم دی دا سوراخونه چې دي د دې نه غیر چاپېره سراونډینګ ایچ سټومیټا د هر یو سټومیټا نه غیر چاپېره از ا پیر اف ګاډ سیلز حفاظتي خلیې دي یوه جوړه پیر جوړې ته وایي د دې سټومیټا نه دا وړه وړه سوري چې کوم په دې پاڼې کې دي د دې نه غیر چاپېره حفاظتي خلیې د حفاظتي خلیو یوه جوړه پیر جوړې ته وایي په یوه جوړه کې دوه نو دوه سیلز داسې پکې دي د سټومیټا د دې وړو وړو سورو نه غیر چاپېره چې هغه حفاظتي خلیې د هغو کار دا دی چې کله ضرورت وي پاڼې ته د ګیسونو جو هغه کولاویږي چې کله ورته نه جو باندې لکه داسې وایي بیا چې د ټو ګاډ سیلز ورک ټوګیدر ټو اوپن اینډ کلوز د سټومیټا. د ګاډ سیلز د حفاظتي خلیو کار دا دی چې دا زموږ سره کله ضرورت وي نو د سټومیټا کولاوي هم اوپن کوي هم اینډ کلوز او بیا یې بندوي هم په شریکه باندې. دغه ګاډ سیل چې کوم دي دا تاسو ویل په جوړه کې دي دا ورک ټوګیدر دا په شریکه باندې کار کوي او د سټومیټا چې کله ضرورت وي نو کولاوي کې اوپن کړي چې کله ضرورت نه وي بوټي ته نو بند کړي. نو بیا وایي چې سټومیټا اوپن ډیورینګ ډے ټایم د ورځې په وخت کې دا واړه واړه سوري چې کوم دي په پاڼه کې سټومیټا چې ورته وایي دا کولاوي اینډ کلوز ایټ نایټ ټایم د شپې دا باندې. نو د ورځې دا ځکه کولاوي چې قدرتي طور په دې کې دا شین رنګ دی په بوټو کې او د نور د رڼا په موجودګۍ کې په نور کې خاص قسم رڼا ده هغه ته الټرا وایلټ ریزز وایي.
هغه په دې پاڼه باندې لګي نو سټومیټا کولاوي نو کاربن ډای اکساید ګیس وساخلي دغه په ذریعه باندې اکسیجن تی بهر پریدي خو چې کله نور پریوزي او شپه شي نو بیا خو نور نه د نور رڼا نو بیا سټومیټا بند شي نو دلته دا خبره کوي چې سټومیټا چې کوم دی نو دا به د ورځې کولاوي او د شپې به بند وي نو شپې بیا بوټي کاربن ډای اکساید ګیس پریدي او اکسیجن نه ورکوي ځکه چې خوراک پکې نه تیاریږي اکسیجن ګیس د خوراک د تیاریدو په دوران کې په دې بوټي کې پیدا کیږي ولاندې تاسو له مختلف سټرکچر درکړل دی درکړل د ایکسټرنل سټرکچر اف لیف د پاڼې بارنې شکل نو هغه لیف لیډ ورکړی د لیف سټیک د واړه رګونه وینز دي لیف سټاک ساري وینز واړه رګونه او میټري به منځنی غټ رګ دی بل طرف ته که تاسو وګورئ په 1.7 کې نو انټرنل سټرکچر اف لیف دا د پاڼې داسې شکل ورکړی دی ساخت ورکړی جوړښت دی د نننۍ ساخت دا د مایکروسکوپ والا دی لکه ګوره په دې پاڼه کې د نن چې دی واسکولر بانډل زایلم او فلویم نری رګونه پکې دي چې د په ذریعه باندې ته خوراک او وبزي خوراک ته راځي نوري سو تر بوټي وبو او نمکیاتو ته ورځي بل په دې کې تاسو ویل چې میزوفیل د دې بوټي د پاڼې په میانس کې پکې د په ذریعه باندې د پاڼه خوراک تیارې د بوټي لپاره دغه میزوفیل ته پکې هم نه خکړله اوس د پاڼې لاندینی طرف چې کوم دغه ته لوري پیډرمس وای پیډرمس چې نو دا بارنې طرف دی د پاڼې چې چمړه شانتي کومه لکه په انسان کې چې څنګه پوټه کې راځي په پاڼې کې پیډرمس نو دا لاندینی طرف شو لور پیډرمس او د پاسه چې کوم دی نو دغه اپر پیډرمس شو او تاسو ویل چې په دې پیډرمس باندې د پاسه واټر پروف کور لګیدل دا څه کور په لګیدل چې وبته نه پاس کیږي هغه ته کیوټیکل وای نو هغه په هماغه د پاسه نه ور کړی دی او دا کیوټیکل هم د پاڼې بارنې د پاسه نه چې کوم طرف په دغه باندې لګیدل صحیح شو د دې نه خو بیا چې دی نو بل ټاپک د ترانسپورت دا ویډیو سوګديږي دغه ځای پوره ده او تاسو راته په کمنټ سیکشن کې دا وایئ چې یاره دې ویډیو تاسو څه پیدا اخلئ کنه تاسو ته زده کړه کولای شئ او کنه جزاک الله خیر